د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په ونه کې ونه جنرال بس سټینډ ته راغلی یم لکه په سوشل میډیا باندې ډېرې کیسې شولې څوک خوښ وي څوک نه وي خوښ نو موږ خپل ویل چې نن د دغه زه ویزټ وکړه دغه ته ویر شم د دلته د سورلۍ سره زه میلاو شه د ډرورونو سره زه میلاو شه د منشونو سره زه میلاو شه چې دوی موته څه وایي نو دوی د میش سره جمع کړي دو تفصیلا د دوی سره مو جمع کړي دو لږ هغه وروي اول په سر کې خو میش د تو ډېره شکریا ادا کوي چې ته میش ته روغللې میش پر یو د وربېده دا د میش د ملتان اډا دو دلته ماشاءالله شکشلای سیستم دی ځون تم اډې دي وره و د میش د زنانا سیستم نه و زنانا پر وډینا کې نوسته وي وسته میش د زنانا هغه بار سر ته وینه کشلای سیستم کشلای جی او د ډورونه انتظارګاه باترومینا هر شای شکشلای په لیول باندې دی او د ډورونه کامرې ښه سہولت میشته او دا د میش د بانی اډا غونډه یکه یوه متفقه کړې دو خلکو ویل نه ډېر قسمه کمنټونه وکړو که خو میش ښه په دا ډا کې خواشي میش په سهولت کې شوي زه د دغه غونډه یم یمه موټر دی 15 ډاټسن دی موټر مې دا دی ډاټسن لپاره ویلوړی دی خو وی ډېر سهولت یې میشته ډېر آرام ده ډېر سکون درته وینه ګاډي ته آرام ده میش ته آرام دی بل انتظام صحیح دی یوسف کتب صحیح دی میش ډېر خوشحالي احمد زین امیزوس د اشرف خیلی د ډوګو اوسېدونکی په ډوګ کې مې کور ده د اسلام آباد د پېښور د دایرې ګاډي هم دي 15 شپږ ګاډي هم دي که نه میش د دغه افسرونو ته هر وخت دا وپنه لګي د دوی د خدای پاک هره یوه سیخه کړي چې دا شتون یې میش ته جوړ کړه میش مځکه اسمون سره وپېژندل مخکې میش ته په لاس رزق کې به ګاډی نه ته ډاکو په درې کې مې خوښ و اته به ډاکو هر د منشي دوه ګاډي څلور ګاډي ټویټ دغه شتنې ول خپله کړې وویل چې اول زموږ ګاډي ووځي دا د باني سټینډ دی میش خپل ډېر په خوښ شي غونډ خلک په یوه لمبر اچانه نور دا ځغسته پکې په خپل لمبر ووځي قانون صحیح دی پکې زاړونه هر شي ځایین دي پکې میش خپل ډېر په خوښ مونم زاهد دی مونم زاهد دی زه ډرایور یم په دغه سټینډ کې موټر چلاوم میش لکه مطلب درې مختبره خو لالچ و کله 1500 وه کله 2000 وه کله 2500 وه کرایه کول لالچ و سپرلۍ ته تکلیف و اوس میش کرایه یې وشوله دلته 1700 روپۍ کرایه دو او د دوی ورځې خلک پوښتنه کوي چې مطلب کرایه زیاته شوې دو یې دغه ځینه چې کومه اډه جوړه شوې دو کومې ورځې نه 1700 نه زیاته چا کرایه نه دو اخیستې موټر ولا مخ سټ 2000 دو سټ 1700 دو لکه مثال 100 زیاته اخیستې وي خو مطلب دا چې کیزه د بدره کوم میشته کرایه واشي کیزه د کرایه وا کوم میش داس نه یی مطلب میش د کرایه زیاته وخل یا 3000 د وخل یا د 2500 وخل میش د کیزه کرایه وکو میش په خواشي کیزه په خواشي دلته په خواشي دلته شو خوشولي مطلب شپ سہولت ډپټي دو سوارلۍ ته تکلیف نشته لالچ نه کی ساوت لیدو ډېر خوشاله سیستم راوندای په خلک ډېر خوشول دی ونډه ډابې خپلای وکړی یادو باکسي وادو موټر وادو ونډه کړیا مطلب ون سیستم برابر دی ان شاء الله منم د حافظ الرحمن میژه د پېښور اډادو پېښور سره تعلق لري ماشاءالله ډېر عزتمن زوی دی ډېر میش پکې خوشولي ان شاء الله چې خوشاله نظام دی خوشاله ترتیب دی خوشاله سیستم دی او یو کړی یادو کده دغه نه دوه کده دغه نه دوه ان شاء الله ماحول پیرا برابر دی میش دا بداډه کې ډېر سہولت دی او پورته چې پروډ باندې میش کله ډکاول سوارلې ګردر نیول یو مدله په واسکټر نیو بل مدله نیو وسی دا ماحول نشته دی ماحول صفا سوترا دی خپل په کورسې کې نو سی بس خاله کر درمی 4000 روپۍ ټیکټ دی ټیکټ ورکاوي سوارلې ډورون پټه خلو وځي مونم سجاد دی دا سټینډ دلتر بدل شوی دی نو میژ دلته ښه ماحول دی او مقصد 2000 دو 1700 دو ونه ډی ای خان ته تو څنګه خوشولي په داستینو په دا سټینډ کې ډېر خوشولي دلته او ښه ماحول دی لاس کولا شي دا مشتب کنه چې دلته راغلی دا سہولت کنه انتظارګادو یوسف کتب دی خلک خوشول دی عوام خوشول دی دا تامیج ارکلای ډیپو تر کلای ایسی تامیج ارکلای خلک ارکلای او غول ډورو خوشولي په اتفاق سره کنه نور خان دی چې ډرایور یم او متخپل قانوني طریقه ډېره خوند رس کوي په آل پاکستان کې زه ګرځېدلی یم خوشحالي یوه ډایوي د هر یوه ګاډي او بلکې د میژ نه داسې وي چې تکلیف وکړو پولیس ستړیا ولي کله په لامبر سره رټېدلی او نن سبا خوشحالی دی موټر خپل لامبر وي او د ډاټسن خپل وي د باکسي خپل وي د ډابې خپل وي او بل په چې بر کې مثال پولیسو ستړیا ولي په پټ پاس ته میژ نه د پوسه مثال د میاشتې کرایه بشي غوښته کمیشن په پوسه او زه چې آل پاکستان کې ګرځېدلی یم د میاشتې کرایه نشته
صرف کمیشن چې څوروي بس هغه وي بل دلته ډېر میش خواشي کښلی لامبار دی کښلی ګاډی زر زر ووځي آنلاین ډېر زبردست چلیږي ډېر سهولت دی که نه او ډېر خوند کو جی د غږ قدرمنې تاسو ته سورلۍ نه واورېدل د منشونه د ډورونه واورېدل چې ډېر زیات دی په دغه سټیډیم د خوښول دي زه کوشش مو وکړه چې زه مکمل دی شاه زود به غږول شاه زود مې غږول دي دی د مونږ کیسې نه دي پټې کړې د ورون دغه غونډې مو سره وس هم ویلوړ دي دی ډېر زیات خوښول دي دی یای چې موږ په سہولت کې شولې موږ آرام مینده نو موږ لوکل انتظامیه ته ریکویسٹ کی سره موږ سپیشل ټیمو چې کوم دی هغه ته ریکویسٹ کی پولیس ډیپیوټ چې کوم دی هغه ته ریکویسٹ کی چې نظر په وسوتي په دا بس سټینډ باندې دا په شروعات دی اول سر کې چې مسلې پکې جوړ نشي چې کوم کمای دی پکې هغه کمای ورته پیرا کو چې څه هم ام پی ته هم پچار دو ام ان ته هم پچار دو چې هغه دغه جنرال بس سټینډ ویزټ وکړو دلته چې کوم کمای وي د ډورونو سره دی خجامه وکړو او څو دی ام ان پی ته خپل هوا شي چې کوم کمای دی هغه افسر پیرا کو اې کې وزیر ژغ نیوز وانه